Hello, my wonderful students. Welcome back to my YouTube channel. I am Shafiullah, and today we are going to study 10 advanced English words with sentences. Let's get started. اولنی لفظ چې مونږ سره کوم دی هغه اچیف دی. اچیف د اچیف مطلب دی ترلاسه کول یا یو هدف ته رسیدل. اچیف I want to achieve my goals this year. زه غواړم چې دا کال خپل مقصدونو ته ورسیږم. یعنی زما چې کوم ګولز دي مقصدونه دي هغه زه ترلاسه کړم په دې کال کې. I want to achieve my goals this year. زه غواړم چې دا کال خپل مقصدونه ترلاسه کړم. دویم لفظ opportunity. opportunity فرصت ته وایي. فرصت. This job is a great opportunity for me. دا جاب یا وظیفه زما د پاره یو ښه فرصت دی. یعنی دا جاب زما د پاره یو ډیر غوره او ښه فرصت دی. opportunity فرصت. This job is a great opportunity for me. دا جاب یا دا وظیفه زما د پاره یو ښه فرصت دی. challenge. چیلنج ته وایي. یو سخت کار ته چیلنج وایي. سخت کار. Learning English is a big challenge. د انګلیش زده کول یو غټ چیلنج دی. Learning English is a big challenge. یعنی د انګلیش زده کول یا یادول دا یو غټ چیلنج دی. Improve. د improve مطلب دی ښه کول. یو څه شي ته وده ورکول په مخ کې وړل. I want to improve my speaking skills. زه غواړم چې خپل د خبرو کولو مهارتونه دا ښه کړمه یعنی improve یې کړم. یعنی د خبرو کولو کوم مهارتونه چې دي او سکلز چې کوم موږ سره دي زه غواړم چې دا improve کړم. I want to improve my speaking skills. یعنی زه غواړم د خپلو خبرو کولو مهارتونه امپروو کم ښه کم. فوکس. د فوکس مطلب دی په یو شي باندې تمرکز کول. فوکس یعنی یو شي ته توجه کول تمرکز کول. You should focus on your goals. ته باید په خپل مقصدونو باندې تمرکز یا فکر یا توجه وکړي. You should focus on your goals. ته باید په خپل مقصدونو باندې توجه وکړي. د should مطلب دی باید او دا موږ هغه وخت کاروو کله چې موږ چاته یو نصیحت کوو چې ته باید داسې کار وکړي. You should focus on your goals. ته باید په خپلو مقصدونو باندې تمرکز وکړي. Confident. د confident مطلب دی په ځان باندې باور لرل. Confident. He is confident when he speaks. هغه په ځان باندې باور لري کله چې هغه خبرې کوي. یعنی هغه چې څه وخت خبرې کوي بس په ځان باندې باور لري. یعنی په خبرو کې بند نه راځي. ښه په جرأت سره خبرې کوي. He is confident. یعنی هغه په ځان باندې باور لرونکی دی. When he speaks کله چې هغه خبرې کوي. Develop. د develop مطلب دی پرمختګ کول مخې ته تلل. I want to develop my English skills. زه غواړم چې د خپل انګلیش سکلز یا مهارتونه دا develop کم. I want to develop my English skills. زه غواړم چې خپل د انګلیش مهارتونه لوړ کم یا پرمختګ ورکم. I want to develop my English skills. زه غواړم چې د خپل انګلیش سکلز یا مهارتونه هغه ته څه وکم پرمختګ ورکم یعنی مخکې ویسم. Communicate. Communicate مطلب اړیکه نیول یا خبرې کول. I communicate in English every day. زه هر ورځ په انګلیش کې خبرې کوم یا په انګلیش کې اړیکې نیسم. یعنی د چا سره چې خبرې کوم ما چیټ کوم هر څه دا زما ټول په انګلیش کې وي. I communicate in English every day. زه هر ورځ په انګلیش کې خبرې کوم. Successful. د successful مطلب دی بریالی یا کامیاب.
he is a successful person هغه یو کامیاب کس دی یا شخص دی he is a successful person هغه یو کامیاب کس دی یا داسې هم ویلی شي I am a successful person زه یو کامیاب شخص یم I am a successful person زه یو کامیاب شخص یم یعنی زه چې یم کامیاب یم effort د effort مطلب دی کوشش یا هڅه کول success needs hard effort یعنی کامیابی چې دا هغه ډیر سخت کوشش ته ضرورت لري د need مطلب دی ضرورت success needs یعنی کامیابی ضرورت لري hard effort سخت کوشش ته یعنی ته به ډیر زیات کوشش کوي چې کامیابی ته ورسیږي نو دا زمونږه د نننۍ ورځې ویډیو وه چې په دې کې مونږه 10 words یعنی 10 لغاتونه مونږه وویل د هغې سره سره مونږه 10 جملې هم وویلې خو انشاءالله زه دا امید لرم چې په دې 10 جملو او په دې 10 لغاتونو سره به ستاسو انګلیش څه نه څه امپروف شوی وي او یو څه به مو د دې ویډیو نه زده کړي وي نو که د دې ویډیو در سره بیا هم څه هیلپ کړی وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا ملاویږو